أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. د دوانو آیاتونو مبارکو کې د قسم خوړلو متعلق بعضې احکام ذکر دي. لومبنۍ خبره الله پاک دا کړې ده مونږ ته چې تاسو بې ځایه قسمونه مه کوئ او د الله پاک نوم تاسو د خپلو قسمونو نشانه مه جوړوئ. څنګه چې د بعضې خلقو عادت وي چې په هره خبره باندې قسم کوي، نو په هره خبره باندې قسم کول نه دي پکار. چې کوم ځای کې ضرورتي د قسم کولو نو بیا دې وکړي، خو په دروغه باندې دې قسم نه کوي. بعضې خلق په دروغه باندې قسم کوي، حقیقت بل شانتي او د بیان بل شان ورکي او په هغې باندې دې قسم هم وکړي. نو دا د الله پاک د نوم بې ادبي ده. د الله نوم د دنیا د مفاداتو دپاره استعمالول، څنګه چې عام د سوداګرو طریقه ده، سودا خرڅوي نو په هغې باندې قسم هم وکړي په دروغه باندې، بس په دې مې اخیستی دی او په دې یې تاله در کوم. په دروغ یې د الله نوم استعمال که او ګاټله یې دوکه ورکړله. نو تاسو داسې مه کوئ. او کوم یو سوداګر چې هغه په خپله خبره کې رښتینی هم دی، هغه له هم دا نه دي پکار چې دی د الله په نوم باندې قسم وکړي. ځکه سره د دې چې دی رښتینی دی په خپله خبره کې او بیا هم قسم وکړو، نو د په دې روزګار کې به الله پاک برکت نه اچوي. او چې په دروغه باندې قسم وکړو بیا خو سخت ګناهګار دی، سخته ګناه ده. په عربو کې بعضې خلق داسې وو چې هغې به د یو نیک کار د نه کولو قسم وکړو. مثلا داسې به وویل چې مور او پلار سره به خبرې نه کوم، په دې به قسم وکړو. بچو سره به خبرې نه کوم، په دې به قسم وکړو. د نیکۍ کار به نه کوم، چا سره به نیکي نه کوم. یا به د چا صلحه روغه جوړه کړې وه او هغې به د هغې روغې صلحې خلاف ورزي وکړه او دی به د جرګې مشر و، دی به ملامت و، نو قسم به یې وکړو چې دې نه پس به چاله روغه نه کوم. نو دې نه الله پاک منع فرمایله چې د نیکۍ کارونو د نه کولو تاسو قسمونه مه کوئ، او که هم کو نو بیا هغه قسم مات کې د هغې کفاره ورکړئ. بیا د قسم درې قسمونه دي. قسم ته په عربی کې یمین ویلی شي او ایمان د هغې جمع ده. دلته ذکر شوی دی عرضة لایمانکم، د ایمان د یمین جمع ده، معنی د قسم. درې قسمونه یې د قسم. یو ته ویلی شي یمین لغوه،
دا لغو لفظ په دې دویم آیت مبارک کې ذکر دی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. لغو معنا دا بیهوده بې فایدې کار. داسې قسم کوي چې هغه بې فایدې وي، د هغې څه فایده نه وي، چې د بعضې کسانو عادت وي چې هغې په هره خبره باندې قسم کوي. نو دا قسم کول خو یې ښه نه دي او دې ته لغوه قسم ویلی شي، داسې دې نه کوي. او دویم قسم هغې ته یمین غموس ویلی شي. غموس د غمس نه دی. غمس معنی دا غوپه وهل، په اوبو کې انسان غوپه شي پټ شي نو دې ته غمس ویلی شي. او دې قسم ته یمین غموس ویلی شي. یمین غموس هغه قسم ته ویلی شي چې په هغې کې انسان د تیرې شوې زمانه کې د یو کار د کېدلو یا د نه کېدلو قسم وکړي. دی وایي چې دا کار ما کړی دی او ده کړی نه وي، نو دی په دې خپله خبره کې دروغجن دی. یا یو کار یې نه دی کړی او دی قسم وکړي چې دا کار ما کړی دی. نو د یو کار د کولو یا د نه کولو چې دته یقین حاصل دی چې زه په دې خپله خبره کې دروغجن یم، خو چاته دوکه ورکول غواړي چې داسې مې کړي دي یا دا کار ما نه دی کړی په تېره شوې زمانه کې، نو دې ته یمین غموس ویلی شي. دا هم ګناه ده، ځکه د الله نوم یې استعمال کو د خپل ذاتي مفادو دپاره، په دروغه باندې قسم وکړه د الله په نوم باندې، خو په تېره شوې زمانه کې د یو کار کولو یا د نه کولو چې دته معلومه ده چې زه په دې خپله خبره کې په دې قسم کې دروغجن یم، نو دې ته یمین غموس ویلی شي. او یمین غموس ورته ځکه ویلی شي چې دله به الله پاک په دوزخ کې غوپې ورکوي. په یمین لغوه کې هم کفاره نشته دی او په یمین غموس کې هم کفاره د قسم نشته دی. که دی دروغجن دی او که دی رښتینی دی په دې خپل قسم کې، او دی په دې باندې کفاره نشته دی. او یمین لغوه هغه قسم ته ویلی شي چې د تېرې شوې زمانه کې د یو کار کولو یا د نه کولو خو د ده خیال دی چې دا زه په دې خپل قسم کې رښتینی یم، یقین ورته حاصلي او ده ته غلط فهمي شوې ده. مثلا چا ته تپوس وکړو چې هغه فلانی کس راغلی دی، نو ده د هغه په شان بل کس لیدلی دی، یا نظر کې غلطي شوې ده، دوکه راغلی ده، او دوی ویل چې هغه ما ولیده په دې لاره اوس تېر شو، او بیا په هغې باندې قسم هم وکړو. نو چونکې دی په دې خپله خبره کې په خپل خیال مطابق دی رښتینی دی په دې خبره باندې، یا دوی ویل چې هغه فلانی نه دی راغلی او ده لیدلی نه دی، دته علم نشته دی، خو خیال یې دا چې دا د هغه د راتلو ټیم نه دی، هغه بې ټیمه راځي، ناوخته راځي، نو دی خو په دې خپل خیال کې رښتینی دی، خو قسم یې وکړو نو دا هم په لغوه قسم کې راځي. او غموس هغه چې دی په خپل خیال کې دته معلوم وي چې زه دروغ یم، دروغجن یم په دې کې. یمین لغوه او یمین غموس په دې دواړو کې کفاره نشته دی، او د آخرت سزا په یمین غموس کې شته دی. توبه دې وباسي، د الله پاک نه دې معافي وغواړي، الله پاک به معاف کړي، د آخرت سزا به ورته هم معاف کړي. او که توبه ونه ویستله نو د آخرت سزا ورله شته دی. دریم قسم د قسم هغې ته ویلی شي یمین منعقد، چې هغه منعقد کېږي، قسم صحیح کېږي، نو په هغې کې کفاره شته دی. خو دغه قسم چې یمین منعقد ورته ویلی شي، دا په راتلونکې زمانه کې د یو کار کولو یا د نه کولو یو انسان قسم وکړي او بیا د هغې خلاف وکړي، قسم پوره نه کړي، نو دې ته یمین منعقد ویلی شي. نو بیا په دې کې چې کله یې قسم مات کو نو بیا په هغې کې کفاره ده. د یو کار کولو قسم یې وکړو او هغې ونه کړی شو، یا د یو کار نه کولو قسم یې وکړو په راتلونکي وخت کې او دی هغه وکړو هغه کار، نو دی حانس شو، قسم یې مات شو، نو په ده باندې بیا کفاره د قسم لازم ده. او کفاره د قسم قرآن مجید کې بل ځای کې الله پاک ذکر کړی ده چې هغې کې 10 مسکینانو ته 2 وخته خوراک ورکول دي. خو هغه مسکینانو دپاره هم شرایط دي چې هغه شرایط پکې موجود دي، نو هغه به مسکین وي او د ده کفاره به په هغې باندې ادا کیږي. یو شرط په هغې کې دا دی چې هغه مسکین مسلمان وي، نو که کافر ته کفاره د قسم ورکړه، خوراک یې پرې وکړو،
یا د 10 مسکینانو په ځای باندې 10 مسکینانو ته کپړې اخیستل دام کفاره ده. او که دام نشي کولی او د دې طاقت هم نشته، 10 مسکینانو ته د خوراک ورکولو طاقت هم نشته دی، غریب دی او قسم یې مات کو، نو د قسم ماتولو نه پس به کفاره ورکوي. قسم یې مات کړی نه دی نو کفاره په ده باندې نشته دی. نو یا 3 روژې بیا پرله پسې نیول دي. نو مسکین دپاره بیا چې کوم شرطونه دي د هغې 10 مسکینانو دپاره، نو یو دا چې هغه مسلمان وي، دویم دا چې هغه بالغ وي. که نابالغه مسکین ته خوراک ورکو یا کپړې ورته ورکړي نو دا کفاره ادا نشوله، چې بالغ هم وي. او دریم شرط د مسکین دپاره دا دی چې هغه صاحب نصاب نه، د نصاب نه کم مقدار کې هغه څه موجودي. که صاحب نصاب له کپړې ورکړي یا صاحب نصاب باندې خوراک وکړو نو هم کفاره ادا نشوله. او څلورم شرط دا دی چې هغه سید خاندان سره تعلق نه ساتي، سید خاندان والا نه، ځکه سید خاندان والا په هغه باندې زکات، سرسایه، د قسم کفاره، د روژې د مونځ کفاره، فدیه د روژې یا د مونځ فدیه، دغه شان د لوی اختر د څرمنې پیسې، زکات، څومره فرض او واجب صدقات دي نو دا به سید له نه ورکوي، بل کس له به ورکوي چې هغه سید نه. سید سره به داسې امداد کوي، هغې به زکات خیرات نه ورکوي. او پنځم شرط دا دی چې دا د ده په اصولو او فروعو کې نه، اصول مور او پلار نیا نیکه داسې ورپسې په برزه، او فروع زوی لور بیا د هغې اولاد ورپسې ځه، دې ته اصول او فروع ویلی شي. نو اصول او فروع په دې باندې زکات هم نه کېږي، دغه شان څومره فرض او واجب صدقات دي نو هغه په اصول او فروع باندې نه کېږي. نو چې دا شرطونه پکې موجود دي، دا 15 شرطونه، نو داسې کس ته د قسم کفاره هغه ورکولی شي، په هغه خوراک هم کولی شي، هغه ته جامې کپړې هم اخیستی شي. او 10 مسکینانو ته کپړې ورکول چې د هغې نه کمیس، پرتوګ او ټوپۍ چې په هغې کې مونځ جایز کېږي نو هغه به واخلي، هغه به مسکینانو ته ورکړي. او که زنانو ته یې ورکوي نو بیا د هغې سره دوپټه پړونی چې هغې کې د هغې پرده راځي نو دا ورته ورکول پکار دي. او دغه کفاره د قسم دا دنیاوي سزا ده، د آخرت سزا هغه جدا ده، هغه به توبې سره معاف کېږي. کفاره ورکړه دا د دنیا سزا شوله، او د آخرت سزا په یمین منعقد کې شته دی، نو د هغې نه به د توبې په ذریعه باندې ځان بچ کوي چې به دا ځل رانه غلطي وشوله، قسم مې کړی دی، کفاره مې ورکړه ده، خو آینده دپاره به زه داسې نه کوم چې یو کار کولی نه شم او په هغې باندې قسم وکړم، یا د یو کار نه صبرېدی نه شم او زه یم چې دا به نه کوم او بیا یې وکړم. نو د قسم کفاره هم ورکړه ده او توبې هم ویستله، نو امید دی چې الله پاک به د آخرت د سزا نه هم معاف کړي. اوس قسم د الله په ذاتي نوم باندې او د الله په صفتي نومونو باندې، په دې باندې قسم صحیح دی. او دغه شان په قرآن مجید باندې هم قسم صحیح دی چې دا د الله کلام دی، دا د الله کتاب دی. د الله او د قرآن مجید نه علاوه په بل چا باندې قسم کول ناجایز او حرام دی. بعضې کس وایي زما دې په پیغمبر قسمي، بعضې کس وایي زما دې په مور او پلار قسمي، زما دې په دې خپلو بچو قسمي، نو دا قسم دا صحیح نه دی، دا ګناه ده، نو داسې قسم دې نه کوي. نو فرمایي ولا تجعلوا الله، او تاسو مګرځوئ نوم د الله عرضة نشانه لایمانکم د خپلو قسمونو دپاره، چې تاسو قسم کوئ او د الله نوم یادوئ. او د قسم الفاظ په عربی کې والله، بالله، تالله، دا 3 الفاظ دا د قسم دي. او پښتو کې مونږ وایو په الله مې د قسم وي، نو دغه قسم هم صحیح دی د الله په نوم باندې. خو بېځایه د الله نوم د خپل قسم نشانه جوړول، په هغې باندې چاته دوکه ورکول، دا ناروا او حرام دي. ان تبرو، د دې خبرې نه چې تاسو به نیکي نه کوئ چا سره، یو کس دی چا سره نیکي کوي، چا سره امداد کوي، او د هغه نه بیا څه وخت کې څه غلطي وشوله نو دی وایي قسم دی یاره دا خو د امداد لایق نه دی، او ده خو زما خدمت ونه کو، ده خو زما څه کار پرې راغلی او هغې راله ونه کو، بس دې نه پس ورسره امداد نه کومه او قسم یې دې دپاره وکړو، نو داسې قسم مه کوئ.
د نیکۍ هغه سلسله خپله جاري وساتئ. وتتقو او تاسو به د پرهیزګارۍ کارونه نه کوئ، د دې نه قسم کوئ نو داسې مه کوئ. وتصلحو بین الناس او تاسو به صلح نه کوئ، روغه جوړه به نه کوئ د خلقو په منځ کې، نو د دې نه هم تاسو وایي د الله په نوم باندې قسم مه کوئ، ځکه دا ټول د نیکۍ کارونه دي. والله سمیع علیم، والله الله پاک سمیع اوریدونکی دی، علیم او عالم دی. نو ستاسو قسمونه، ستاسو الفاظ د قسمونو هغې هم اورېدلی دي او ستاسو په زړونو باندې هم عالم دی چې تا دا قسم وکړو نو چې ته په دې کې رښتینی او که ته په دې کې دروغجن یې، په دې باندې الله عالم او خبردار دی. نو ظاهر کې خو انسان بل یو مسلمان له دوکه ورکړي په خپل قسم باندې، هغه پې یقین وکړي، خو زړه کې دی چونکې دروغجن دی نو د زړه هغه حال الله پاک ته معلوم دی. لا یؤاخذکم الله ننیسی تاسو لره الله پاک باللغو فی ایمانکم، په لغو او بې فایدې قسمونو ستاسو دې باندې کفارم نشته دی او مؤاخذه او پکړ د آخرت هغه پې هم نشته دی، چې کوم لغو قسم دی چې هغه د انسان عادت وي، په هره خبره باندې قسم کوي، دا عادت ښه نه دی خو په دې باندې کفاره نشته دی. یا په تېره شوې زمانه کې یو کار د ده په خیال کې شوی دی او دی په هغې باندې قسم کوي او حقیقت د هغې نه خلافي، یا یو کار نه دی شوی دی په خپل خیال کې صحیح دی چې او داسې نه دی شوي او حقیقت د هغې نه خلاف وي، نو دغه هم یمین لغوه دی، نو په دې کې کفاره د قسم نشته دی. ولکن یؤاخذکم لیکن الله پاک به نیسي تاسو بما کسبت قلوبکم، بما په هغه اراده باندې کسبت قلوبکم چې کړي وي زړونو ستاسو. په زړه کې یو انسان په خپله خبره کې دی دروغجن دی او په هغې باندې قسم کوي، دته معلومه ده، نو په هغې باندې بیا ګریب شته دی، یمین غموس کې د آخرت سزا پې شته دی، توبه به وباسي نو الله پاک به معاف کوي. او چې کوم یمین منعقد دی نو په هغې کې کفاره هم شته دی او د آخرت سزا پکې هم شته دی. والله غفور، الله پاک ډیر بخونکی دی چې انسان توبه وویستله په یمین غموس کې او په یمین منعقد کې نو د آخرت سزا به ورته الله پاک معاف کړي، خو د دنیا چې کومه سزا ده په یمین منعقد باندې نو هغه توبې سره نه معاف کېږي، هغه کفاره د قسم هغه به دی ادا کوي. نو الله پاک ډیر بخونکی دی، غفور دی. حلیم، حلیم د حلم نه دی، حلم معنی ده د برداشت صفت، دا صفت د الله دی، د حلم صفت. حلیم برداشت کوونکی، او دا صفت د الله پاک د خپلو بندگانو دپاره هم خوښ دی چې دی د صبر او د برداشت نه کار اخلي. اوس الله پاک څنګه حلیم دی چې انسان په دروغه باندې د الله په نوم قسم کوي او دته معلومه ده چې زه په دې قسم کې دروغجن یم، خو الله پاک فورا نه رانیسي، سزا ورله فورا نه ورکوي، نو دا د الله پاک د هغې حلم د صفت نتیجه ده. یا یو انسان په ګناهونو کې مبتلا دی، د الله نافرمانی کوي شپه ورځ او الله پاک فوري سزا نه ورکوي، نو دا د الله پاک د دې حلم صفت نتیجه ده چې فوري سزا نه ورکوي ګناهګار ته، مجرم ته، او ډیل او مهلت ورته ورکوي چې کیدای شي دی توبه وباسي، د الله پاک نه معافي وغواړي او الله پاک یې معاف کړي. ولا تجعلوا الله، او مه جوړوئ تاسو نوم د الله عرضة نشانه لایمانکم د خپلو قسمونو دپاره، ان تبرو د دې خبرې نه چې تاسو به نیکي نه کوئ، وتتقو او د دې خبرې نه چې تاسو به د پرهیزګارۍ کارونه نه کوئ، وتصلحو او د دې خبرې نه چې تاسو به صلح او روغه جوړه نه کوئ بین الناس د خلقو په منځ کې، نو د دې خبرو نه قسمونه مه کوئ. او که قسم هم وکړو چې د نیکۍ کار به نه کومه، د پرهیزګارۍ کار به نه کومه، د خلقو په منځ کې به روغه نه کومه، نو یا قسم خپل مات کا او د هغې کفاره ورکه. والله سمیع علیم، والله الله پاک سمیع اوریدونکی دی، علیم او عالم دی په هر څیز باندې. لا یؤاخذکم الله ننیسی تاسو لره الله پاک باللغو فی ایمانکم ستاسو په لغو قسمونو باندې، ولکن یؤاخذکم لیکن نیسی به تاسو بما په هغه قسمونو باندې کسبت قلوبکم چې اراده کړي وي زړونو ستاسو،
والله غفور الله پاک ډیر بخون کې دی حلیم او ډیر برداشت کون کې دی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين